د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. هر انسان د یو مقصد لپاره پیدا شوی دی. د مقصد د ترلاسه کولو لپاره باید هڅې وشي، خو غوره به دا وي چې د هڅو په درشل کې مخکښ اوسو. تاسو به خبر یاستئ چې په دې وروستیو کې زما اوسیدونکو هم هڅې پیل کړي دي چې نتیجه یې د هیلو وړانګې ډرامې کې اورېدلی شئ. لکه کاکا خوشحال چې په خپل کور کې ټولنیزه او فرهنګي ټولنه جوړه کړه. زما په ځینو برخو کې د پاکو اوبو کوهیان جوړ شول. ځینو ځوانانو د منډې سیالي جوړه کړه او داسې نور. اوس به راشو د ډرامې اورېدو ته. سودا واخلي سودا په خوخه پرزا په بیا د ارزانه بیتاوانا د میګو په وړیو د چرګو په اګیو په ماتو ګډو لوخو په نغدو پیسو ګیو. راځي سودا واخلي راځه یالا لیلام دی. عجیبه سندره وایي. په رښتیا سره په دغو شیانو سودا ورکوي؟ په کومو شیانو؟ همدا په اګیو په وړیو په ماتو ګډو لوخو. زه چالاکه خلک یې نه چې دا شیان در سره ډېر دي که څه بله. خیر دی تاسو ته به راز ووایم که دا شیان خلک د پیسو په ځای راکړي ګټه مې ډېره کېږي، خو څوک یې نه راوړي. په یو حساب رښتیا وایې څومره ښه فکر ورته کړی دی. هوښیار خو ډېر هوښیار دی، خو ځان یې په لیونتوب وهلی او ځان ساده پیاده ښکاروي. زه خیر دی ستاسو لپاره مې یو غږ کوم. ته ورته غوږ شه. خویندو او ورونو خپل 5 کلونو ښکته ماشومان د ګوزن واکسین ته راولئ، هلئ چې بیا به پښیمانه هستئ. ته اوس دوی ته وګوره ده ملک شته خو نه اجازه اخیستي نه یې راسره مشوره کړي او په خپل سر زمونږ کلي ته رسي. زه دې کلي کې څه کرایم؟ ته صبر چې زه له نږدې ورشم او ویې ګورم. اوهو دومره شور ماشور مه کوئ نو. دا دی ګوري چې د ګوزن واکسین په خاطر 1-2 روپۍ تاسو ته خوشي کوم، خو تاسو بیا هم شور او جنګ جوړ کړی دی. نو بیا هر چا چې د ګوزن واکسین نه دی کړی عرف جان او واصف جان ته راشي چې واکسین ورته وکړي. کوم ماشومان چې د یو کال نه تر 5 کلونو پورې دلته راغلي دي ټول واکسین شول. نام یې خدای هوښیار ماشومان دي او خپلو مشرانو ته هم ګران دي. ډاکټر صاحبانه تاسو ته وایم خیرت خدای نه له چا نه اجازه نه مشوره، هر څه مو چې زړه وي د ملک اصغر خان کلي کې کوئ. داسې خو څوک نه کوي. یا الله خیر کې د خدای تعالی غضب بیا نازل شو. سلام علیکم ملک صاحب. سلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم سلام. ځواب غواړم ځواب. تاسو کې څوک ځواب راکوي؟ صاحب مونږ خو رسمي اجازه لرو، بیا ملک صاحبانو او مولوي صاحبانو ته مو خبر ورکړی دی، په خپل سر نه یو راغلي. نو زه خو همدا اوس خبر شوم. تاسو کوم یو ماته راغلي یئ؟ ووایئ. ملک صاحب زموږ مسؤلیت د واکسین کول دي. ستاسو خبرول زموږ د ادارې د کارکوونکو کار ده او هغوی در سره خامخا خبرې کړي دي. نه زه داسې بېغوره مالک نه یم. هر کله چې داسې کمپاین ته راځئ نو اول به خامخا ما نه اجازه اخلئ، د ما نه پوه شوئ. ملک صاحب دا واکسیناتور ښه وایي. غلی شه ساده. ته څنګه جرأت کوې چې د ما مخکې خبرې کوې؟ تا ته چا اجازه درکړې چې په خپل سر د واکسین اعلانونه کوې؟ تا ته وایم ته څه کاری؟ ډاکټر یې، نرس یې، واکسیناتور یې، څه شی یې؟ ملک صاحب زه د تاسو د پښو خاورې، زه یو مسکین او بیچاره بنجاري یم. بس نو خپل حد دې وپېژنه بیا خبرې وکړه. څو چې ما اجازه درکړې نه وي ګوره چې یوه خبره هم ونه کړې. په سترګو ملک صاحب دغه د خولې ته مې غټ قلب واچو. و ملک صاحب اصغر خانه په څه خبره مو سره شور دی؟ خیرت خو به وي. و مولوي صاحب عبدالواسع ته دا وګوره په خپل سر راغلي واکسینونه یې شروع کړي دي.
هر دروازې ته ولاړ وي له ښځو نه پوښتنې کوي. دا زمونږ وظیفه ده چې د هر چا نه پوښتنه وکړو. کوم بد کار خو مو نه دی کړی. ښه کار مو نه دی کړی. لومړی مو باید د کلي ملک او ملا امام خبر کړي وای او بیا مو په واکسین کولو باندې پیل کړی وای. و مولوي صاحب دوی خو څه چکر ته نه دي راغلي. دوی راغلي دي چې ماشومان واکسین کړي. زه ورسره ملګری وم، هیڅ غلط کار نه دی کړی. لا حول ولا قوة الا بالله. ته اوس دې غونچه ګل ته پسې ګوره. ته اوس د دوی ویان یا مولوي صاحب پرېږده ما ورته سبق ورکړ. ته لږ صبر وکړه. اوس به دې زه سابه در په مالګه کړم. ته دا کوتک راکړه ماته. ماشوم ماما ډول دی وها. مشرانو او د قدر وړ حاضرینو، تاسو ټولو ته سلام. وعلیکم السلام. ستړي مشئ. درنو حاضرینو، نن ستاسو د سیمې وار دی. زه او زما دوستان راغلي یو چې تاسو ته ډالۍ درکړو. وارخطا کېږئ مه. تاسو لومړی زموږ میلمه سره اشنا شئ. غبار صاحب د کلي د کلینیک د لابراتوار مسؤل دی او په پاکۍ او نظافت مین انسان دی. نن تاسو سره مهمې خبرې لري چې باید یې در سره شریکې کړي. خبرې واورئ او پرې عمل وکړئ تر څو تاسو ته جایزې درکړي چې تش لاس کورونو ته لاړ نه شئ. دغه دی دام تاسې او دام د قدر وړ غبار صاحب په افتخاري لاسونه وپړکوئ. ملګرو وطنوالو، زه نن ډېر خوشحاله یم چې له تاسو قدرمنو سره مخامخ خبرې کوم او کومې خبرې چې لرم له تاسو سره شریکې کوم. البته دا خبرې مې هر چاته او هر چیرې ویلي او نن بیا وایم چې نظافت او پاکۍ ته ډېر پام وکړئ او د پاکۍ او نظافت لپاره صابون ډېر ضروري شی دی. پوهېږم چې تاسو د صابون لپاره وخندلې. همدا صابون دی چې ستاسو خیرې در پاکوي. ګوزن چې یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده د همدې بې نظافتۍ نه پیدا کېږي. په دې هکله به بیا خبرې وکړو. خو اوس زه په بل نیت راغلی یم. نن چا خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړی دی. د هر ماشوم ګوته چې په رنګه کړه شوې وي ما ته دې راشي چې زه یې جایزه ورکړم. واه نام خدا، داسې ښکاري چې ټولو ماشومانو ته واکسین شوی دی. دا جایزې او انعامونه ما په خپلو پیسو اخیستي دي. زه یو عادي مامور یم. که مې ډېره وسه درلودی نورې جایزې مې م اخیستې. وایم کور دې ودان غبار صاحب. وای تور توتان له تا قربان. موږ ته همدا یوه چکۍ صابون په سرو زرو منظوره ده. غونچه ګله چای دې ونیسه چې سړیږي. دام ګوړه. ملک صاحب حضرت خانه سلامت اوسئ. رښتیا والکه غونچه ګله، خبر شوم چې ملک اصغر خان سره د شور کړی. خیرات خو به و. ملک صاحب پوښتنه مه کوه. نږدې وهلی وم په خوشي چټي خبره باندې. موضوع څه وه؟ ما سره په دې خبره جنګ وکړو چې ولې له واکسیناتورانو سره ګرځې. ویل چې دا ښه کار نه دی. ته نه ډاکټر او نه نرس. ښه داسې ده لکه چې ملک اصغر خان د خپل زوی له کارو نه دی خبر. نه زما په ګمان چې نه دی خبر. رښتیا وایي. اصلي خبره دا ده چې دوی تل شر لټوي. ودې کتل چې خپل زوی پتنګ او مجبور یې که چې بیرته لاړ شي. ملک صاحب رښتیا وایي. ښه اوس زه ورسره څه وکړم؟ زه ګمان نه کوم چې نور به ما خپل کلي ته پرېږدي. نه بابا هېڅ خبره نشته. بېغمه ورځه. بله خبره دا ده چې موږ ته ولسوالۍ کې وظیفه راکړل شوې ده چې تل د واکسین له ټیمونو سره مرسته وکړو. نه دا چې مشکل ورته جوړ کړو او څوک چې ورته ستونزه جوړوي نو جرم کوي باید ځواب یې ووایي. دا خبره خو هغه واکسیناتور هم ورته وکړه خو ځان یې تېر کړ او خبرې بلې خواته ویوړه. بس ملک صاحب اصغر خان هم حوصله نه لري. څه ورسره وکړو؟ خو زه ګمان کوم چې بیا به مې خپل کلي ته هېڅکله هم پرېنږدي. څه وایې؟ زه در سره لاړ شم؟ ولا څه وایم ملک صاحب، که ته ورته زما پخله ووایي نو ښه به شي. ګنې زه د مزدورۍ نه پاتې کېږم. ګوره ګرچې زه یم نه خوښېږم. په ظاهره را سره ښه سلوک کوي خو په زړه کې را سره نه لګېږي. وایي د زرو په قدر زرګر ښه پوهېږي. هغوی ستاسو په قدر نه پوهېږي ملک صاحب. خیر دی ستا لپاره ورسره خبرې کوم. وی مورې مړ شوم.
اخ ټول ځان مې درد کوي، څنګه وکمه؟ جان مور دې در نظر شه، تا سره څه وکم؟ تل مردار خوري کوي او هر څه دې چې مخې ته راځي خوري، نه یې ګورې چې پاک دي که ناپاک؟ څه مې نه دي خوړلي، نه پوهېږم چې ولې ناجوړه شوم. زما خو باور نه راځي، خامخا دې بیا ناپاکه شیان خوړلي دي. د خیالي پلاره خیالي ته غږ نه کم چې ډاکټر ته یې بوځي؟ هغه کمبخت هم دا اوس له کاره ستړی ستومانه راغی، ټوله ورځ د پولیو د کمپاین موټر کې ګرځي او نارې وهي. خیر دی زه یې پخپله بیایم، اوس دومره ښه شوی یم چې دا واړه کارونه پخپله وکم. نو بیا زم در سره ځم، د یو نه دوه ښیو. خیالي دی لکه چې خوب نه درځي وا لکه خیالي. په دې هلک بیا څه شوي چې نالښتونه کوي؟ خوب ته مې نه پرېږدي. وهلکه شمسه مریض یې، بیا د ناپاکه شیان خوړلي یا؟ نه لالا هېڅ څه مې نه دي خوړلي، یو واره ناجوړه شوم. مورې څه پېښ شوي؟ وایي ټول ځان مې درد کوي، سره تبی ده. وی یو رقم بې حاله یم، سره تبه مې ده. خدای دې خیر کړي. و رښتیا څو کلن شو شمس؟ ولې دې پوښتنه وکړه؟ همداسې تازه شپږ کلن شو. خدای مه کړه ګوزڼ نه یې وهلی. خوله دې په خیر خلاصه که، دا ته څه وایې؟ خدای دې دښمن په ګوزڼو وهي. 2 ورځې د واکسین په کمپین کې وګرځېدي، اوس درته سردردم ګوزڼ ښکاري. بیخ دې شین شه په دې ناقابله ډاکټرۍ. پلار جانه زمونږ کلیوال یوسف چې خپله کیسه کوله نو د ناروغۍ نښې ټولې د شمس په شان وې، بله دا چې شمس ډېر مردار خور دی ځکه مې پیشک راغی. خدای دې نه کوي. وا د خیالي پلاره که په رښتیا داسې وي خاورې مې په سر شوې. هله نو پاڅېږه چې ډاکټر ته یې بوځو. هله ولې ناست یې؟ منګی یوه ورځ ماتېږي، هر وخت چې وي دا هلک مو په غم اړی وي، د هېچا خبرو ته غوږ نه نیسي، څه یې چې زړه غواړي خوري. هله نو ځان تیار کړي چې ډاکټر ته لاړ شو. سمه ده دستي تیارېږو. ودرېږئ چې زه ځان تیار کړم. تاسې ولې ما ډاروئ؟ وزیري که تا ګوزڼ وهلی یمه؟ پلاره دی څه وایي؟ هله خیالي زویه شمس دې په اوږه واړوه چې ځنډ نه شي. په اوږه خو نه کېږي خو په شا به یې کړم. د خیالي مورې پیسې هم در سره واخله، داسې نه شي چې ښار ته مو ونه لېږي. خدای دې نه کوي. سمه ده اخلم یې. لرې شئ لرې شئ چې په شا یې کړم، له دې خوا څه مصیبته. کښېنه چې په شا شم درته. صحیح شو. قرار چې هلک ژوبل نه کړي. ودرېږه چې څادر مې په سر کړم. دروازې ته کلوپونه واچوئ، معلومه نه ده چې څومره وخت مو تېرېږي. زه هماغه پخوانی کلی یم، خو خلک مې بدل شول، فکرونه بدل شول، ژوند بدل شو. اوسنی نسل پټې سترګې نه دی، دوی د هر څه په عمل پسې ګرځي او ځان پوهوي. د کوچني شمس سره تبه وه، ځان درد نه کړې ده. خیالي ته اندېښنه پیدا شوه چې هسې نه ورور یې په ګوزڼ اخته شوی وي، ځکه یې په بیړه روغتون ته بیایي څو یې د ناروغۍ پر لامل وپوهیږي او درملنه یې وکړي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیویي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګرې وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسې به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.